السلام علیکم. دا وخت مونږ په هزاره یونیورسيټي کې موجود یو. هزاره یونیورسيټي په ډوډیال مانسیره کې ده. د مشاعرې دپاره راغلي یو. هزاره یونیورسيټي هم چاپېره وکته. ډېر ښایسته یونیورسيټي جوړه ده. ډېرې ښکلې ونې دي پکې، ډېر تاریخي عمارتونه دي پکې او ډېر تاریخي شخصیتونه دي پکې. پروفیسر ډاکټر شاکر الله خان ډین دلته موږ سره موجود دی او دی چونکې د آثار قدیمه ماهر دی، نو موږ د دې کوم میوزیم مخې ته چې موجود یو دا د دوی د آرکیالوجي میوزیم دی او په دې میوزیم کې دننه د پښتونخوا د بېلابېلو سیمو د مختلفو دورونو تاریخونه خوندي دي او ډېر په ښکلي ډول باندې ډاکټر مهر خلیل موږ ته هغه وسپړدل او موږ وکتل پای کې تاریخي بوتان هم شته، تاریخي آثار، لوښي، لرګي، سامان د ژوند ټول هر څه شته. لکه چې موږ د تیرو 15,000 کالو د دې سیمې د تاریخ پوره سیل کړی یا مو ویډیو کتلی، نو دا یو ډېره قیمتي اساسه زموږ په دې میوزیم کې خوندي ده. ډاکټر شاکر الله خان دې الله نورم ژوند ورکړي او همت ورکړي چې دوی دا نورم اوچت کړي او د دوی یو بل کیمپس دی پای کې مې هم اورېدلي چې ډېر ښه زبردست میوزیم موجود دی. موږ دا ټول شاعران ادیبان، شاکر صاحب د ډاکټر اقبال شاکر زما خواته دی، چاپېره ټول ملګري تاسو وینئ چې موږ راغلي په دې مقصد یو چې موږ لاړ شو او د هزارې د خپلو شاعرانو، ادیبانو، پښتنو او دانشورانو سره ملاقات وکړو. نو یقین وکړئ چې دلته زموږ نننۍ ورځ په دغه کانفرنس کې ده او بله ورځ چې ده نو هغه زموږ د ډېر لوی ادیب شاعر ډاکټر قمر صحرایي په درناوي کې کېدونکې غونډې له به ځو او هغې کې به هم ټول شریکېږو. نو زه ګڼم چې په نن دور کې چې څومره پوهنتونونه دي، څومره ادارې دي، هغې چې خپل کار ټیک کوي نو خلک ورته درناوی لري او خلک وله شاباسۍ ورکوي. نو مونږ خو داسې هغه جنګل میں مور ناچا کس نه دی کا مونږ نه ولیدلی، مونږ ناخبره وو. که نه دوی دلته ډېر لوی کار کړی دی او په کار دا ده چې د ټولې دنیا نه د آثار قدیمه ماهران او سیل کوونکي دلته راځي او دا ګوري او د دې سره سره د هزارې موسم هم ډېر ښه دی، د هزارې خلک هم ډېر ښه دي او دلته اوسېدونکي کم طالب علمان چې دي د بېلابېلو سیمو نه راغلي نو ډېر زبردست قسمه ویرایټي ده او ډېر ښکلی رنګ او ډنګ جوړ دی. مونږ چې څه وکتل تاسو هم د کیمرې په سترګه وګورئ. دا پکې موږ چې کله میوزیم جوړ کړو نو الف فاونډیشن د دغه وزیلی شاخ دی د یونیسکو هغې راته د دې لپاره ګرانټ راکړو، ون ټایم ګرانټ هغې ورکوو. نو د دې افتتاح به په دغه باندې وکړل په ډیپټي چیف آف میشن یو ایس ایمبیسي. د دې میوزیم یو دغه جوړ کړي، یو ډیټیل ډاکومنټري جوړه کړي چې دا کله ډیولپ کېږي نو بیا به 15 کاله پس بیا نوې بالکل مهر خصوص ته مخکې وو. سر د ټول اول خو تاسو ته هرکلی وایم سر. باسین صاحب زموږ 4 کاله زما استاد پاتې شوی دی، بلکې تر اوسه زما استاد دی که نه، او زه فخر کوم په دې خبره چې باسین صاحب غوندې کسان زما استادان پاتې شوي. سر زموږ د آرکیالوجي ډپارټمنټ چې کوم دی د دې 2 میوزیمز دي، یو دا میوزیم دی او یو په ایبټ آباد کې د ایبټ میوزیم په نوم باندې دی. دې میوزیم ته میوزیم اف آرکیالوجي هزاره یونیورسيټي وایي او په دې کې سر موږ سره 3 غټې ګیلرۍ دي. یو د آرکیالوجیکل ګیلري ده، دې کې هغه سامان پروت دی چې موږ په خپله مختلفو ځایونو ته تللي وو، هلته کې هم خدایانې کړي دي او هغه هلته کې هم دا څیزونه راویستي دي یا هم کوم ځای کې سروې کړي دي نو هغه هم راویستي دي، هغه موږ دلته کې ډسپلې کړي دي. بیا دې نه پس اویس ګیلري ده، اویس احمد غني صاحب چې کوم ګورنر صاحب و هغې ډونیټ کړی و او ګلیزډ پاټري ده چې کوم د اسلامیک دور لومبی پاټري موږ سره دغه کېږي، هغه رنګینه پاټري چې کومه ده هغه ده سر، او هغې نه پس ته بیا موږ سره کلچر ګیلرۍ دي. نو دا به اول ګورو بیا به صحیح سر. دا په چترال کې چې کوم د کیلشیان دي په دې علاقو کې د دې چې کوم نیکونه یا چې کوم د دې مخکې خلک تېر شوي دي نو هغوی به دې کې مړي ښخول دي
او چې کله به چې مړ شو نو بیا داسې کولاو فضا کې کېښودو بیا به څه موده پس چې د هغه غار څه ختم شو صرف هډوکي به پاتې شو نو بیا راغونډ کړو دی کې به دا به بیا د پاسه یې پکاڼي ایښودل سر دا د اوریجنل حالت تصویر دغه دی دا په قبر کې دننه پروت دی د پاسه پې غټه تیږه پرته وه هغې کې به دا پروت دی همدغه د مسلمانانو غوندې طریقه وه خو مطلب دا چې دوی صرف هډوکي ښخول او مسلمانان یې پوره ښخوي او سر دې کې به داسې وي چې سیزل به هم بعضې پکې او بعضې به مختلفو طریقو سره کلاش خلک دا د کیلاشان نه مخکې ګنداره ګریف کلچر ورته وایي داني صاحب له دا نوم ورکړو په ړومبي ځل په ګنداره کې دا قبرونه میلو شوي دي نو هغوی ورته دغه نوم ورکړی دی نو دا موږ سره اول په ظریف کورونه ورسک روډ باندې میلو شوي ټول نه زاړه چې کوم دي او بیا دغسې ټاڼه کې دي او بیا تیمرګره کې او بیا چترال کې او دغسې یو سرکل کې میلو شوي دي سر نو دا تقریبا 3.5 کاله زړه دی دغه وخت کې مطلب چې اسلام لازمه خیال دی چې د عیسی علیه السلام راغلی و که نه د هغې نه مخکې دي موسی علیه السلام د هغه د 15,000 کاله د ابراهیم علیه السلام کېږي او بیا 15,000 کاله د موسی علیه السلام کېږي 3,000 کاله د سلیمان علیه السلام کېږي او 2,000 کاله د عیسی علیه السلام کېږي 1400 کاله د ټبي پاک صلی الله علیه وسلم سر دا کوم دا انډس ویلی والا ارټیفیکټ دی سر ډاکټر مارکنر یو امریکن پروفیسر دی دلته موږ سره هغې ډېر راځي نو دا هغې ډونیټ کړي موږ د هغې په د 1986 نه په هلته کې کار کوي او سر نو دا هغې موږ ته ډونیټ کړي دا تقریبا د نن 15,000 کاله زړې دي دا د عام استعمال لوښي دي او دا د عام استعمال لوښي دي دا سر دغه دی یو موډل دی د ټیمپل موډل دی هغې به ټیمپل څنګه و نو هغه موږ ته اوس پته نه لګي نو هغې هغې سرې سرې موډل هم جوړ کړو د عمرې او دغه جوړ هغه زموږ جی ام سی لیول باندې یو ایگزیبیشن و نو هغې کې ماشومانو جنکۍ وي نو داسې یو خدا لږ وړوکی دی هغه لږ لوی همدغه شانته داسې ډیوې او داسې څیزونه میزونه پکې جوړ کړي نو د بیا د هغې سره جواب نه دا تاسو څه چېرې بس وي دا موږ څه شی جوړ کړی دی هغوی پرې نه پوهېدل دا سر سر دا بیا همغه چې کوم دغه چترال والا څیزونه دي او جي نو دا به په قبرونو کې دي سره پراته چې او جي دا ټول تاسو او دا بالکل همدغه کیدی و سر دا غي دا کیدو چې سبا دې راجوندې شي غلطه کې نو د دې څیزونو ضرورت پی ورته نو زنانه به دې کالو سره خخولې دا ګوري دغه جیول دې دغه د سړی قبر کې به دا دغه چې کوم هغه نیزه به نور څیزونه میزونه ورته پراته بادشاهانو سره به خزاني خخول او جی بالکل او دې سره به دا باقاعده د خوراک څیزونه یې سکیم که په دې باندې موږ ریسرچ وکړو ساينټیفیک نو دې کې موږ ته باقاعده پته ولګي چې څه شی ورته راښو دلته زموږ مغه حالت کې راويستي دي سر کوم خورج په پرته نو مغه په کې لا پرته ده مطلب ریسرچ هم پکې گنجائش پرې او جی او سر سردام په دې منصره کې چې موږ مختلف دغه ټیمز یې هغې دغه کې سروې کوي نو دا د سرفیس کلیکشن ورته موږ وایو خاورې د سر د پاسه چې څه پراته دي هغه راغونډو نو بیا د هغې په ذریعه باندې موږ هغې نه بیا دغه اخذ کوو نتیجه بیا مخکې د هغې کودایي کوو یا مخکې پروسس کوو پروت دی نه پروت او دا همغه او دا همغه سلسله دغه سر د ټکسلا کې موږ باماله یو علاقه د هغې کې م کړې وه کودایي هغې کې د دنیا د ټول نه اوږد سلیپینګ بت د میلو شوی دی چې هغه تقریبا چې 14 میټره اوږد دی دا په کوم ځای کې دی دا د ټکسلا کې دی سر د خانپور ډیم چې کوم دی د سره ورته لار تللی باماله ورته زه حیران په دې یم چې د بت دا اشوک همغه اشوک د بت دا یا د اشوک چې کوم بوتان میلاویږي نو هغه کلین شوی زه په دې او 2.5 کاله هغې په ریلیجن کې خو دا وي لکه سر ګنجې کول او کلین شیف دا خو په دې مذهب کې شته خو بیا د بت دا موږ سره چې کوم مختلف دغه میلو شوي دي د ژوند مختلف اړخونه دي لکه د پیدایش نه واخله بیا چې کله زلمی دی او بیا هغې نه پسته بیا نو هغې کې بیا دې داسې چې لکه هغه جیولري م اغوستې وي او سر یې م هغسې جوړ کړي برېت هم پکې شته دی او هغې نه پسته بیا مختلفو دغه کې شته چېرته کې شته چېرته کې نشته خو دا زموږ د ګنداره تصورات دي دلته کې د خلکو چې کوم د باډي هغه دغه وکړي هغسې جوړ کړی دی
همدغه سیس که موږ په کوریا کې وګورو په جاپان کې وګورو هغې د خپل کلچر مطابق هغه جوړ کړي دي د هغې هغه فیشل سټرکچر او د هغې هر څیز د هغې مطابق دي بل مهر صاحب یو د سوات چې دی کله حیوان سانګ چې کله راغلی که تاسو منئ که نه منئ او نه او سر راغلی و را چې راغلی وه چې کوم تاریخ لیکلی نو په هغې کې وایي چې د سوات د دې سیند په غاړه دواړه طرف ته شپږ شلې عبادتګاهونه وو 120 نو چې هغه تسلسل چې دی د کلین شیو په باره کې زه مخکې راځم په سوات کې چې دی نو هلته کلچر و دا چې ټول رایل خلک چې دي نو یې به کلین شیو کوو اوسه پورې هغه سلسله راغله نو دغه هم شاید چې د هغې د وجې نه ستاسو نه ډاکټر صاحب تپوس کوم لکه دا چې دي نو دا د هغه دور مجسمې نه دي دا وروسته جوړې شوي دي دا خو د هغه دور سره سر د هغه دور یا هغه نه 1500 کال پس پورې دا تصور نو خپل عقیدې او یا کلچر او دا تصور د بودیزم په دغه کې د بود پرستۍ نو هغې نه پس ته پکې بیا دا شروع شوی دی بیا خاص کر چې دا 8 کال ګنداره ته راغو نو د ګنداره نه بیا ټوله دنیا ته خور شو نو بیا د دې ځای چې کوم دغه دی لکه په سوات کې ځان له یو فرقه پکې جوړه شوې وه هغه بیا کوریا ته او جاپان او دغه نور ملکونو ته تللی وو نو هغې بلکې ځکه اوس هم د سوات یو دویم سیکرټ پلیس دغه کېږي نه مذهبي دغه دی نو دا ښځه ده او سر دا ښځه ده سر دا باډي ده دا باډي ده سر سر دا بیا موږ چې کله خدایي کوو نو دا بیا زموږ خپلو سټوډنټانو د ټیکسټایل او دغه دی هغې جوړ کړو دا ورته خول چې لکه دوی به دغه څنګه جوړول د کومې خټې نه به یې جوړول او څنګه به یې په اور کې سوځولو چې خپل کلر او دغه او نو بټۍ ورته جوړول چې موږ سره ډپارټمنټ کې اوس هم شته هغه بټۍ شته موږ جوړول سر تر دې پورې خو دا ومغه دي شم خاندان ورو کنه چې وی دغه کوي ماترو هغه وی دا په خاني خلک بیا دغه دا وسنی موته دا وسنی وی چې هغه د دیو دی دا کم بوتان په دې وچ کې جوړوي دا په قانون خدي او قیمتي او بالکل هغه شم خان سره به هغه جوړول په خبر کې بوله چا جوړول کینګ اف په خپل اجره کې تا خانه جوړې کړې وي الته کسان راوستي او الګ کړی سره او پاتشه دی او چې صحیح خدای هغه سایټس دي دا سره زموږ د کله چې خدای کو دا هغه وخت تصویران دي پکې نو په دې کې ستاسو سره دا ایکسپرټ کودای والی چیرې دیو په احتیاط کودای کې کنه عام خلک تاسو راوړي نه سر کودای موږ په خپل کو موږ سره صرف مزدوران دي د پاره چې د خاورو چته او یا نور کار چې کوم درون کاری هغه دي خپل نور خپل وړو ټولز سره هغه باندې تو کرنډې دی وړي او داسې وړو پاږي کوم په ډیر سلو پروسس دی کوم ځای کې تاسو کنلې نه دیو ته وایي او کله کار کوي به په خپل کوي دا هم دغه سلسله او سر دا ټول دغه یو سلسله دا بوتان څنګه دي مطلب یو لوخي دی یو پکې بوتان سر دا موږ سره په مختلفو هغه سرفیس کلیکشن چې ماته واستول هغه کې ملو شوی دي خو دا لکه اوس څنګه چې د ماشومان هغه د لوبو دغه دي کنه کھلونه چې ورته هغه وخت هم داسې وږي هغه به جوړول باقي او د خپل کلچر موافق واړو هم د خپل کلچر موافق او جی او بالکل تاسو مورول به باقاعده په خکړی ورکول او جی او دا اوس په نکله راغلی دا راته وای اوس په تاریخ کې تاسو په تاریخ کې په کوم دور سر د دې خپل دور دی کنه هغه آیرن ایج ورته وای نو آیرن ایج تقریبا چې 3.5 کاله خوشه د دې په دې علاقې دی دغه سیده هر علاقې به خپل لغوي خو ایج ورته مغه وای آیرن ایج ورته وای کوم علیه السلام چې داوود علیه السلام هغه اوس په نوم دغه کول اوس په نوم دغه په لاس کې به بس هغه چیز جوړو پس ته دغه په لاس کې داوود علیه السلام نو په اوس په نه جوړښت ډاکټر صاحب هغه دور خو معلوم دور دی او نور دغه نه مخکې دی یو چا په کونټای باندې د دریابونو درېدل او د چا نه ماران جوړېدل او د چا بل څه د وسپنه او ډېر په فضل او د عیسی علیه السلام ما وایي چې دغه مرغۍ به جوړ کړه او بس پوکې به ورور په باغې کې بس هوا شو ایسته بوالو او داوود علیه السلام مشپېلې غوړه د مرغۍ په هوا کې ودرېد او اخر کې برابرې وته